بسم الله الرحمن الرحیم د بریا یوټیوب چینل ته راغلاست دوستانو. زه عبدالظاهر یم. که چیرې په یوټیوب کې بریا ټیګ ولیکئ نو زما چینل به خلاص شي، او که چیرته پلی لیست کلیک کئ نو ټول پروګرامونه په مجموعي ډول په دریو پښتو ژبو باندې دلته ښکاره شي، چې د هر یوه تعداد به هم لیکلی چې مثلا د بیسیک نیټورک تر اوسه 10 ویډیو دي، د فوټوشاپ 14 دي، کورل را 12. چې کله ور باندې کلیک وکړئ نو مکمل لیست به یو په یو درته ښکاره شي، ټولې ویډیوګانې. ترڅنګ که چیرې چینل در سره سبسکرایب کئ نو آینده کې چې زه کومې ویډیوګانې جوړوم د هغه په هکله به هم تاسو ته په یوټیوب کې نوټیفیکیشن یا یو خبریا راځي چې نوې ویډیو جوړه شوې. نه کوشش وکړئ چې چینل در سره سبسکرایب کړئ تر څو نوې ویډیوګانو ته هم لاسرسی پیدا کړئ. دوستانو دا د پریمیر دریمه ویډیو ده. مونږ په دویمه ویډیو کې زیات په سیکوینس باندې او یو ویډیو له شروع نه تر اخره څنګه جوړو په دې هکله خبرې وکړې. اوس راځو د سورس پینل په هکله. زیات مونږ تاسو چې کار کوو یو ویډیو په اولی سټیج کې مونږ تاسو په سورس پینل کې چک کوو، یعنی کله چې مونږ یو ویډیو دلته خلاصه کړو پروجیکټ کې د ویډیو د خلاصولو لپاره یا په دې ځای ډبل کلیک کوو یا امپورټ کوو، هر ویډیو چې غواړو هغه کلیک کوو، اوپن کوو، ویډیو به دلته خلاصه شي. اوس فعلا ما دا 3 ویډیوګانې خلاص کړي دي. نو زه غواړم چې په ویډیو باندې کار وکړم، مثلا په دې ویډیو باندې یا په دې ویډیو باندې کار وکړم، نو زه به په دې ډبل کلیک وکړم. کله چې زه ډبل کلیک ور باندې وکړم دا به دلته په سورس پینل کې راته ښکاره شي. مثلا که په دې ډبل کلیک وکړم دا به په سورس هر ویډیو چې زه غواړم چې په ټایم لاین کې اډ کړم، مثلا یو ویډیو ترې جوړه کړم، نو اول به زه دلته په سورس پینل کې ډبل کلیک ور باندې کوم، دلته به راځي، دلته به که چېرته مې اډیټ پکې کوم که مې نه کوم ډایرکټ به دلته اچوم. نو چې کله زه دلته ور باندې کلیک وکړم، مثلا په دې مې ډبل کلیک کړی و، په دې نو دا به اوس دلته بیا موجود وي، یعنې له دې ځای نه چینجولی شم. که زه دا غواړم دا راشي، که دا غواړم دا به راشي. نو اوس مثلا دغه یو ویډیو ده، که زه دلته غواړم چې پلی کړم دلته پلی کولی شم تر څو ماته ویډیو پلی شي. او دا ویډیو ټوله څومره ده دلته به موږ ته ښکاره شي چې تقریبا 10 سیکنډ او 1 ملي سیکنډ ویډیو ده. او اوس چې پوینټر په کوم ځای باندې ده دا تقریبا 23مه ثانیه ده. مثلا که زه دلته کلیک وکړم وینې دا به 14مه ثانیه وي. که چېرته په ساعتو باندې وي نو دلته به ساعتونه ولیکل شي چې دومره ساعتونه ده. نو دلته موږ تاسو ته د ویډیو مکمل ډیوریشن ښیي چې ویډیو څومره ده. نو که زه غواړم چې له شروع نه یې پلی کړم پلی کولی شم. دلته موږ تاسې مارکر لرو، که غواړو چې مارکر ور باندې اډ کړو. مثلا زه یو ویډیو جوړوم، دلته مې پلی کړی، په دغه ځای کې مثلا زه غواړم چې په دې ځای کې یو عنوان بیا ور اضافه کړم، یا مثلا یو عکس ور اضافه کړم، یا مثلا یو تغییر پکې راولم. په کوم ځای کې؟ مثلا دغه ځای. نو دا به زه څنګه نشاني کوم؟ دلته د مارکر په ذریعه. که چېرې زه دلته کلیک وکړم دلته به یو مارکر ور اډ شي. مثلا یو بل ځای هم نشاني کوم، فرض مثال دا ځای مې نشاني کو، دا مې نشاني کو، هر څومره ځایونه چې موږ یا آینده کې په هغه ځای کې یا عنوان یا عکس یا کوم تغییر راولو، نو د دې لپاره چې بیا موږ ته نشاني وي مارکر ور باندې اډ کوو. اوس که زه دا دلته ټایم لاین ته راولم، دلته ما سیکوینس جوړ کړی یم نه ده. د سیکوینس د جوړېدو طریقې ما په مخکې ویډیو کې ویلې. د ډایرکټ هم سیکوینس جوړېږي چې کله زه دلته ډریګ اینډ ډراپ کوم دلته به سیکوینس خپله جوړ شي، وینې دلته به سیکوینس راغی او ویډیو به هم دلته راشي. نو اوس که دلته متوجه شو دغه علامې چې دي وینې دا د هغه مارکر علامې دي کوم چې دلته مونږ تاسې ورکې اډ کړي وي. نو که چېرته زه اوس هغه عنوان یا کوم تغییر چې مې راوسته وي نو ماته به یې ځای دقیق معلوم وي چې دغه ځای کې زه یا عنوان راولم یا عکس راولم یا هر تغییر چې زما په نظر کې و، نو هغه مارکرونه به دلته وي او زه به هغه تغییر پکې راولم. نو که غواړو چې مارکر راولو فقط هر ځای کې چې پوینټر وي دا کلیک کوئ مارکر راځي. که مارکر ریموف کوئ رایټ کلیک ور باندې وکړئ، دلته مونږ تاسې کلیر سلیکټډ مارکر هم لرو چې یو مارکر کوم یو چې سلیکټ کړی هماغه کلیر شي، او که آل کلیک کو ټول به ریموف شي. که چېرته ویډیو کټ کوو، مثلا زه دا ویډیو کټ غواړم چې کټ یې کړم، یعنی اوس 10 ثانیې ده خو زه غواړم چې دا ویډیو له دغه ځای نه شروع شي، له دغه ځای نه شروع شي مثلا تر دغه ځای پورې. دلته یو ویډیو بل هم ده، که زه په دې ډبل کلیک وکړم وینې دا تیاره ما کټ کړی چې له دغه ځای نه د دغه ځای. که زه دا بیرته پوره کړم، مثلا دا داسې راکش کړم وینې دا بیرته پوره ویډیو شي. اوس که دا وګورو دا تقریبا ټوله 7 دقیقې ده او 40 ثانیې ده. خو مثلا زه صرف په دې ویډیو کې دغه ځای یا دغه یو وړکی سین یې ترې راخلم، مثلا دغه سین چې له دې ځای نه شروع کېږي زه له دې ځای نه غواړم شروع یې کړم، نو زه کولی شم چې دغه مارک ان پوینټ کلیک کړم، وینې دا به د دې ځای نه کټ شي. بیا مثلا تر کوم ځای پورې، فرض مثال زه تر دغه ځای پورې غواړم، دلته به پوینټر کېږدم او دا به کلیک کړم. نو زمینې زموږ ویډیو ټوله دومره شوه، دا تقریبا ټوله 33 ثانیې شوه. اوس که زه دا راکش کړم دلته یې پرېږدم نو وینې ویډیو به ټوله دلته راشي، او دلته موږ تاسو ته یو مسج راکوي چې د دې ویډیو سیټینګ له د سیکوینس له سیټینګ سره فرق کوي. آیا د سیکوینس سیټینګ د ویډیو په اندازه شي او که په همدغه اندازه شي؟ زه فعلا به همدا اندازه کلیک کړو. که چېرې همدا اندازه کلیک کړو نو دا ویډیو به د دې سیکوینس په اندازه ښکاري، یعنې که سیکوینس ایچ ډي و او ویډیو فل ایچ ډي وه نو ویډیو به هم راته ایچ ډي د سیکوینس په اندازه راته ښکاري. خو خیر هغه په هکله بیا نورې ویډیوګانې
کې بحث وکړم. نو سم ګوره دا ویډیو دلته راوستل تقریبا ټوله 3 ثانیه او سکند او 9 ملي سکند شو یعنی کټ شوله. وروسته بیرته کولی شم که زه غواړم چې بیرته لږ ور اضافه کړم داسې هم کولی شم چې دلته یې ور اضافه کړم او دلته هم کولی شم چې مثلا دا نقطه بیرته لږ دې خواته کش کړم چې نه دومره لږ ور اضافه شي یا له دې خوا له د شروع نه لږ ور اضافه شي. نو کله چې زه ور اضافه کوم نو اوس 2 ثانیې شو. اوس که زه دلته راغلم اوس به وینئ 2 ثانیې ویډیو دلته موجوده وي. نو د دغو نقطو په ذریعه باندې موږ تاسې کولی شو چې کاټ یې کړو چې له یو سر نه بل سر نه کټ شي. پلی درته معلوم دی چې له دې ځای نه کولی شو پلی کړو. په دې کې یو فریم شاته راتلی شو یو فریم مخته تللی شو. دا هغه نقطه چې کوم کټ شوی یعنی هغه اولي نقطې ته راځي دا هغه اخري نقطې ته ځي. د دې په ذریعه هم موږ دغه کلیپ راخیستی شو دلته اچولی شو. یو ډایرکټ ده مثلا که زه کلیپ یې ونیسم راکشې کړم ډایرکټ کېږي. کله چې زه له دې ځای نه را ډریګ کوم په دې کې اډیو هم راځي ویډیو هم راځي. ګوره ویډیو هم موجوده ده اډیو هم یعنې که پلی کوم دواړه به موجود وي. که چېرته زه وغواړم چې صرف ویډیو یې راشي نو زه کولی شم چې په دې باندې کلیک ونیسم داسې یې راکش کړم. په دې صورت کې صرف ویډیو راځي اډیو به یې نه وي یعنې اوس که دلته پلی کوم فاینل ویډیو کې به زموږ ستاسې اډیو نه وي. یا که صرف غواړم چې اډیو راشي نو بیا وینې دغه علامه چې دا د اډیو ده نو کولی شم چې دا را ډریګ کړم تر څو یې صرف اډیو دلته راشي. نو اوس که یې پلی کړم نو اوس به صرف اډیو وي. یعنې په دې طریقه موږ تاسو کولی شو چې د یوه سین اډیو راواخلو د بل ویډیو راواخلو. مثلا زه په دې ډبل کلیک کوم دا دلته راولم چې ویډیو یې راشي او بخیر صرف ویډیو یې راولم مثلا د دې په دې ځای کلیک نسم چې دا صرف ویډیو راشي او دا بله د ډایناسور چې دا مثلا د دې صرف اډیو غواړم نو اډیو یې دلته راولم. نو اوس که وګورو اډیو به د دې وي ویډیو به د بل وي یعنې اډیو د دې ویډیو دغه شو. نو په دې ځای کې موږ تاسې کولی شو چې صرف اډیو را ډریګ کړو صرف ویډیو را ډریګ کړو. دا له دغه ځای نه موږ تاسې کولی شو که زه غواړم چې دا کلیپ راسم کوم ټریک ته راشي ټریک به له دې ځای نه ورته انتخابوو. اوس وینئ V1 انتخاب ده او اډیو 1 انتخاب ده. نو کله چې زه دا کلیک کوم پوینټر چې هر چیرې وي مثلا که پوینټر په شروع کې وي شروع کې راځي که دلته وي دلته به راځي شروع کې به یې کېږدم چې کله زه دا کلیک کړم یعنې دا کلیپ اډیو ویډیو دواړه به هغه ټریک چې سلیکټ شوی ده هماغه ته به راځي. که چېرته زه بل ټریک سلیکټ کوم مثلا دا سلیکټ کوم اوس یې کلیک کوم اوس به وینئ هماغه ټریک ته راځي. نو د دې په ذریعه هم د اډیو ویډیو دواړه دلته راځي. دا هم په دې ذریعه هم راځي خو صرف د دوه ترمنځ فرق دا ده که چېرته موږ یو کلیپ ولرو تیار مثلا دا یو کلیپ زه دلته لرم یا داسې ډایرکټ مې را ډریګ کړی په هره طریقه چې وي دلته شته. اوس دا بل کلیپ هم غواړم چې راشي مثلا دا کلیپ هم غواړم چې کوم ځای کې راشي په دغه ټریک کې د ویډیو 1 ټریک کې راشي د دې په منځ کې مثلا راشي. نو که چېرته زه دغه آپشن کلیک کوم دا آپشن که کلیک کوم وینئ دا هغه چې دا کلیپ چې دا کټ کوي مابینځ کې دا راځي یعنې دا ګوره په دې ځای باندې کټ شو دلته دا نور بیا دا ادامه به یې دلته راځي. دغه کلیپ چې دا نیم دې خواته پاتې کېږي او نیم دې خواته پاتې کېږي. خو که چېرته زه دا آپشن کلیک کوم دا یې اوور رایټ کوي یعنې دا کلیپ دومره شو له دې نه وروسته کټ شو منځ کې دا راغی بیرته به دا راشي. دغه ځای کې چې دا کلیپ ځای په ځای شو د دې په اندازه دغه ویډیو کټ شول دغه منطقه د دې ځای نه کټ شول. نو که غواړو چې مثلا دا کلیپ د دوی په منځ کې ځای په ځای کو چې دا نیمه دې خواته پاتې شي نیمه دې خواته پاتې شي له دې نه استفاده کوو. او که چېرته غواړو چې نه دا کلیپ د دوی په سر باندې راشي یعنې څومره اندازه چې دا کلیپ ده دا غومره کټ شي نو بیا کولی شو چې دا کلیک کړو چې دا په هماغه اندازه کټ شي. بلې پکې ایکسپورټ فریم ده که صرف غواړو چې دغه د عکس په شکل کې ترې واخلو سیو یې کړو یا بیرته بل ځای کې استفاده کړو نو بیا کولی شو چې دا آپشن کلیک کړو ایکسپورټ فریم. کله چې دا کلیک کړو په کوم نامه یې غواړئ مثلا هر عکس چې نوم ورکوئ کولی شم یو نوم ورکړم مثلا پکچر ټایپ هم چینجولی شو GPG وي PNG وي هر ټایپ چې ورته انتخابوو. کوم ځای کې سیف کړئ لوکیشن هم ورته کولی شئ چې په پلاني ځای کې سیف کړه. او که چېرې هم دا ټیک مارک کړی وي امپورټ انټو پروجیکټ بیرته دلته به د عکس په شکل کې هم راشي. زه به دا هم ټیک مارک کړم لوکیشن یې C ډرایو ده نو چې کله زه وکې کړم ګوره دلته به یو راشي. دا صرف اوس وینئ عکس غوندې شو چې په هغه کوم لوکیشن چې ورته کولی هغه ځای کې سیو هم شو او دلته امپورټ هم شو چې زه وروسته استفاده ترې کولی شم. نو دا شو دوستانو سورس پینل چې ډېر زیات کله چې موږ یو ویډیو شروع کوو دې نه ډېره زیات استفاده کوو کټولی چې مثلا څومره ویډیو له کوم ځای نه شروع شي تر کوم ځای ختم شي مارکینګ دا زیات په دې ځای کې اجرا کېږي. خدای دې وکړي چې ویډیو مو خوښه شوې وي چینل بیا هم در سره سبسکرایب کړئ تر څو نوې ویډیوګانو ته لاسرسی ولرئ. تر بلې ویډیو پورې ښه وخت ولرئ.